अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو یوه بله ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پیښور سره تعلق لرونکې خواجه سرا رحیل عرف شیزه نامه یې وه او چا ډېر په بې دردۍ سره قتل کړه او دوستانو چا چې قتل کړه هغه هم په موقع باندې گرفتار شو. دوستانو په دې ویډیو کې وګورئ چې دا ظالم دا شیزه رحیل ولې قتل کړو او د ده باره کې څه خبرې کوي. او دوستانو مکمل معلومات په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسېدي سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د پیښور سره تعلق لرونکې خواجه سرا رحیل عرف شیزه په پیښور کې چا ظالمانو ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه او چا چې قتل کا دوستانو پولیس ډیره بهادري وکړه او په موقع باندې قاتل گرفتار کړلو او قاتل ته خبره کوي چې د شیزه ما نه ډیرې زیاتې پیسې خوړلې وي او د دې په وجه باندې دې ما سره ملګرتیا نه کوله او ما سره به پیسې به رانه خوړي او بیا مې مال ځان نه راکول او ما ته به وي چې دومره پیسې راکړه بیا چې ته څه وایي هغه به کوو. خو دوستانو دا خبره کوله چې د ما سره دوکې کولې او زما نه به په چل ول باندې پیسې خوړلې او چې دته به کله زما د کار نه وي نو ده به زما نه انکار کولو. اخیر زه تنګ شوم او دې باندې ما ډېرې زیاتې پیسې وخوړې او زه دې ته مجبور شوم چې دا زه قتل کړم او په آخري ځل ما ورته وویل که ته زما کار نه کوې نو ما د ما نه پیسې مه خوره. خو دې زما خبره نه منله او دې به بیا هم زما نه پیسې خوړلې. اخري زه مجبور شولم او ما دا قتل کړه. دوستانو دا د قاتل خبرې وي چې کله دا رحیل شازیه قتل کړو نو د هغې نه بعد میډیا سره دا خبرې وي. دوستانو ډېر ظلم او زیاتی شوی دی. امید لرم چې دې مطابق په خامخا ایکشن اخیستل. ډېره مننه شکریه. که تاسو زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ زموږ مخه د سره سبسکرایب کړئ. شکریه.